صاحب شاه صابر صاحب وایي چې زه د خپل کلي نه راغلی مېلمه تا ته د هغه کلي حال وایم او څه پرمختګ څه زوال وایم. اوس هم د هغه ځای لیکوال شاعران د مداحخوانو په قطار کې ناست دي. رښتیا خبره یې په شعر کې نشته. د یزید توري ایمان غوڅ کړی اوس بې ایمانه بې پښتو پاتې دي. څو پښتانه پکې د کار هم شته خو هغه بیخي لږ دي او څو پاتې دي. او اوس هم د هغه ځای خانان ملکان د سړیتوب لباس په تن نه لري. مینه په زړه کې د وطن نه لري. د خوار په سر خپلې خانې ته ناست دي او دغه روزګار ته بدماشۍ ته ناست دي. او اوس هم د هغه ځای غریب دله دی. د خان حجره کې ټوک ډوډۍ ته ناست وي. د خان د سپیو صفایۍ ته ناست وي. د خپل وجود په عظمت نه پوهیږي. د خپل تهذیب بې حرمتۍ ته ناست وي. او اوس هم د هغه ځای غریب دله دی. په شاباسۍ د خلکو خولې ماتوي. د خان دله ټکي ته هم غټیږي. د چاپلوسۍ انجام یې دغه بې بس مړوي. د پاسه پرې کارغان تاویږي. او مجرمان اوس هم سپین سپېزلي ګرځي. اوس هم په سپین میدان ناشوني کیږي. قانون هم دغو ته په خپو کې پروت دی. انصاف هم دلته کې بې وسه پیغله. حیا عزت یې په پیسو کې پروت دی. او افسران اوس هم رشوتونه اخلي او د مظلوم مخې ته دیوال ودرېږي. د ظالم ظلم له تور مخې دلیل. د تور کتاب له تورو پاڼو راوړي. د مظلوم لاس پکې بیخي واړه دي. د تور ظالم تر ګریوانه نه رسي. د فرعون ښکرو ته واړه نه رسي. او سمګلران اوس هم د نوټونو په زور د چا ایمان د چا سرونه اخلي. خو دې کیسې لږ پرمختګ کړی دی. اوس په نوټونو یې کار نه چلیږي. اوس ریالونه شنه پونډونه اخلي. او هلته کې اوس هم د عاشق زندگی په غم لړلو اسویلو تیریږي. هلته کې اوس هم مسلمانه طبقه د زړونو مینه بیخي کفر ګڼي. اوس هم د مینې د مین زندگی په فریادونو او زبېرګو کیږي. اوس هم د هغه ځای بې مینې رواج د مینانو په کوڅو تیریږي. او زه د خپل کلي نه راغلی مېلمه صابره ستا د لالي حال هغه دی. اوس هم ښکلا ده د مینو زړونو. اوس هم نڅا ده قدم اخلي په ناز. او دا ستا غزلې ورته هم یادې دي. دا ستا شعرونه یې ښکلا د شونډو د خپل ښایست په صفت نه مړیږي. او صابره ستا څو پښتانه ملګري دا ستا په لاره باندې سم روان دي. ملکنډ هم یې په عظمت خبر دی چې سایل پرې نه ښودو هغه سنګر. او خوزیار زمونږ سره جفا وکړله. مونږ یې تنها شوګیر ته پرېښودلو او خپله یې واخیستو د خاورو څادر. زه د خپل کلي نه راغلی مېلمه تا ته د هغه کلي حال وایم. او دا ستا خواري دی دومره ځای نیولی. دا ستا محنت دی دومره رنګ راوړی چې نن روان څو پښتانه ملګري په لاره ځي د مرګ پروا نه کوي. او د هغه فکر په سایه روان دي. ستا د فکرونو مشالونه بل دي. د ژوندون لارو ته رڼا ورکوي. آزار هم تا ته دا باور درکوم تا بلې کړي ډیوې هغسې دي. د تا ترې نه که اوچتې نه دي تا بلې کړي ډیوې تتې نه دي.